پاکستان کې و خو بس ژوند برابر وړون سبقونه لرل خو بس کاروبار مو دلته راغلو بس کاروبار نشته دی شړګرد حیران یم چې څه وکړم او څه به کېږي. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره. ښه ښه جوړې یې څنګه خفه ناست وروره؟ ولا وروره خفه نه یم بس څه به وکړو دا خفه ژوند دی. الله به خیر کړي وروره. خپل مشکل له ما سره شریکه زه ورسره کومک وکړم. پاکستان کې و بچم سبقونه ویل کاروبار هم برابر زندگی هم برابر او دلته رالو بس شړګرد وایل کار مار نشته دی وضعیت خراب دی بچو درسونه پاتې شو هر څه پاتې شو حیران یم چې څه وکړم لاره رانورکه څه به کېږي. ښه د بچو تعلیم لپاره خفه یې هو که نه دا خو اسانه لاره ده مړه. ته راته ووایه څه وکړم که نه دلته لنډ زموږ کوڅه کې حجاز مکتب او دیني مدرسه ده. دا څه دی دا خو به پیسې اخلي که نه دا خو اسانه خبره ده مهاجر لپاره یې تخفیف هم اعلان کړی دی کمې پیسې هم اخلي. ښه دا کوم ځای کې دی دا د ګمبز هدیرې سره د کونړو پخه کوڅه نه د هغې سره مسلم آباد کلي کې. ډېره ښه خبره ده دا خو د مکتب کار یې وشو د مدرسې سره یې څه وکړم دې ته اوس حیران یم څه وکړم. سهار نه تر غرمې پورې مکتب دی او غرمې نه بعد مدرسه هم لري. ښه ډېره ښه خبره ده زه به سبا لاړ شم خپل بچیان به داخل کړم. نه همدا اوس لاړ شه بچیان دې داخل کړه چې سبا درس وایي. دا خبرې خو شي زما د بچیانو هم تذکیره نشته او زما هم نشته دې سره به څه وکړم. هېڅ خبره نشته لاړ شه بچیان داخل کړه او سبا ته بل سبا ته شو خپلې تذکیرې واخله. ډېره مننه وروره چې تا ډېر غټ مشکل نه خلاص کړم ډېره مننه. کور دې ودان.